أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. نو اول دغه آیاتو ربط ما قبل سره دادی مخکې چې موږ کوم رکوع را شروع کړی وه چې هغه چې اووه دېرشم آیاتو غالبا یا دغه نمبر کې دا هلته کوچنی ځای نه وینم څلوېښتم آیات. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هلتم د رکوع په سر کې دغه خبره ذکر شوې ولې مخکې د عام انسانانو چې یا ایها الناس اعبدوا هغه عام انسانان دعوت شوي وو د الله وحدانیت او دلایل ورته ویل شوي وو. مګر موږ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې شریف ته ولاړی هلته چې وه یهود ډېر وه په مدینه کې اگر چې د عربو قومونه هم هلته وه. عرب چې وه هغه بنو اوس خزرج وه او یهود چې وه بنو نذیر و بنو قریظه وه. تاسې په ذهن کې داسې راولئ زموږ تاسې په خپل ماحول کې د پښتنو دا غټ غټ قومونه چې خلک نه وایي درانۍ و غلجۍ. مګر ته چې درانۍ بیا پسې وسېړې څو پښې لري، غلجۍ چې پسې وسېړې څو پښې لري. دغه بنو نذیر و بنو قریظه دغسې غټ قومونه وه. د یهودو در هر یوه لاندې سل پښې وې دغه رقم وي. دغه رقم د عرب چې هلته ابات اوس خزرج دا هم هغه غټ غټ قومونه وه داسې بیا په دې کې ډېرې پښې وې. نو هلته چې خبره نبي علیه صلات وسلام د دعوت خبره شروع کول زیاته وه دغه یهودو ته متوجه وه. دا یهود درته چې وه د نبي علیه السلام سره پرون میم درته المال شک ودرېده مقابله یې نه کول ولې د دوی دوه شیان د لاسه وتل کې پر پیغمبر ایمان راوړی وای. یوې سیاسي واکمني وه سیاست نقل کېدی و عربو ته، بله مذهبي واکمني وه چې دغه نقل کېده و عربو ته د نبي علیه السلام په ذریعه او دوی پر دې دواړو ځان وژي د لاسه یې نه ورکول. نه نظرانه و شکرانه و دا شی د لاسه ورکاوه چې په مذهبي مشرتوب شي اړه درلودل او نه سیاسي واکمني چې فیصلې وې هغه یې د لاسه نه ورکول. بل هغه د دوی غټ عزت چې پر ټولو انسانانو پروت برابر په دیو کې 4000 نبیان تېر سوي دي، په دیو کې آسماني رڼا ده، کتابونه نازل سوي دي. نو دا خو عربو ته تله نبي علیه السلام ته ورتله دا خلک دوی تر دې نه تېرېده. نو خاص الله په دغه مدني صورت کې په دغه سورت بقره کې دوی مخاطب کړ چې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. ای بني اسرائیل ازما انعام خو در په یاد کدا اس خبره متوجه سوس دا خطاب خاص و دوی ته دی. نو لکه پرون چې کوم رکوع موږ را شروع کړه سره داغو نن چې کوم رکوع شروع کړي بیا عین هغه ستور دي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. ای بني اسرائیل یا بني ای اولاده اسرائیل د یعقوب علیه السلام د اسرائیل ترجمه می پرون درته شولې و چې دا د یعقوب علیه السلام نوم دی. اسرا معنا بنده، ایل معنا د الله. نو ای د الله بنده چې یعقوب علیه السلام ته وایي دغه اوس خو هغه ته خطاب نه دی اولادیه ته یا بني ای اولادیه ده ولې دا بني اسرائیل ګرده د اولاده د ټوله کې یهود دي که نصارا دي. اذکرو چې خو در یاد کړئ نعمتي نعمت زما التي هغه نعمت انعمتو چې ما انعام کړی و علیکم پر تاسې باندې. نو دا خو چې سمال خطاب دی د سوال ته هم دلته هم دا نعمت د په مجمله توګه ورته ذکر کړي. زما نعمتونه خو در په یاد کړئ. مثال به موږ کښېږدو په خبره به موږ ښه سره خلاص لکه یو سړی چې
په یو کلی کې مسکین دربداره دی د هغه کلي مشر یې فرض کړي هغه نه وده ته کور هم ورکړی دی پکښې کې اوسېږي د کال نفقه هم ورلره ورکوي د اختر کاسه یې هم ورلره ورکوي د ده د عیال کالي هم په نظر کې نیولي ورلره ورکوي که یو جوړ ناجوړ پېښه شي د اسپتال یو خرچه او دا یې هم ورلره ورکوي یو وخت چې وریادوي نو ګرده په تفصیل نه وریادوي باره وایي زما نعمتونه چې سترګو ته ودرېږي د نعمتو په لفظ کې ګرده شیان باره ورته یاد کړي نو الله پاک خو د بني اسرائیلو سره ډېر نعمتونه کړي دي نو الله دغسې فقط داسې په مجمل توګه یې هلته مو وویل دلته هم په مجمله توګه ورته ویل چې زما نعمتونه خو تاسې در په یاد کړي چې در باندې کړي مې دي دا یوه خبره مو زده شوه چې دا اجمالي یاداشت یې پلا مخکې اوس بیا اوس د دغه ځای چې واني فضلتکم علی العالمین د دې ځای ته یو نعمت ورسابي په دا تفصیلي کې بره واني او بېشکه ما دا خبره در په یاد کړي چې ما فضلتو ما بهتري در کړې وه کوم وتلسې ته علی العالمین پر ټولو عالمینو باندې بل دا خبره در په یاد کړه اول نعمت ته دغه ځای ورشروع کړه چې ما تاسې پر ټولو عالمینو مخلوقاتو باندې بهتر کړي واست ګوره خوراک یې نه کوي وریاد دا معنوي بهتري څه شي وه خو درته ومې ویل چې د یعقوب علیه السلام سره ونسه تر عیسی علیه السلام پورې چې راتلې تر دغه وخته په دې کې 4,000 نبیان راغلي وه دا مفته خبره ده په یو قوم کې یو ښه ملا یې ګرده قوم فخر نه پکوي اجپلانی مولوي صاحب ته نو چې دی هغه زموږ په قوم دا یو یا د مثال په طور د یو چا په خاندان کې ما جنو کې کېز حافظ پیدا سي دا پلار نو دغه رقم باره ناست په هر مجلس کې غواړي چې فخر په وکړي مانه دغسې اولاد الله را کړي خدا دا د کورنۍ فضیلت دی نو چې 4,000 نبیان یو قوم ته ورکول سوي الله دغسې انی فضلتکم علی العالمین پر ټولو مخلوقات ما تاسې ته فضیلت درکړي خو تیغ خپله در په یاد نو دا دونه نبیان د هغو نبیانو په لیست کې بیا یو بل ناولده کار چې د بل چا سره نه دي سوی 40 کاله منو سلوا خورې نه کرجه لرې نه ریبل یې لرې چې راځې د کرکان ستا په لاس کې د الوزینه چې نیسې چې څونه الاله یې څونه خورې هغو نه خوره د کرک غوښې اوس خلک رایه د کرک په غوښو پسې بل ښار ته ځي هلته کبابونه د کرک ورکول کېږي د سر کال خوړل سلوا من ورته راتله من چې هغه بل دغسې قسم و لکه د واوره یې فرض کړه خو خوږ لکه عسل دغه رقم د اوبو کاري ورکول لکه د عسلو دا چې د پسې څښله دغه دې پسې خوړله دا بل انعام ورکول سوی دی د تیح په شاله کې دوی وه هلته رڼا نه درلوده یو لکړی ورته جګه کړې دا لکړي ګرده قوم ته رڼا ورکوله د تیح په شاله کې دوی پناه نه درلودل الله پاک 40 کاله ورځ په دره ولې د لمر چې ساتله ورځ پر ولاړه پر دې د ورځې سایه کړو شو د پسرلي اواز د دې قسمت څخه نو دلته داسې چې ما تاسې پر ګرد عالمینو فضیلت درکړي دا یې هغه لومړنی نعمت دی نو د مخکې خبرې او د وروسته خبرې څه فرق شو په دغه کې چې اذکروا نعمتي فقط هغه نعمتونه لکه موږ څوک چې چاته وایي چې زما نعمتونه خو د سترګو ته ودرېږي په تفصیل کې به راڅه ورته وایي بس تا کال مې نه ساتلې ډوډۍ مو نه درکول ګوره دغه یو دا تفصیلي سو یې وریاد کړي کنې چې پسرې حسابي خو باره ډېر دي دا یوه دانه راپورته کړي دا واني فضلتکم دا دغسې یو دی اول نمبر دی واني بېشکه ما فضلتو ما فضیلت درکړي و کوم وتاسې ته علی العالمین پر ټولو عالمینو باندې و دې خبرې ته چې تاسې متوجه سواست اوس باره سوال واردېږي سوال دا واردېږي چې ملا صاحب د کومه سره ورته ناست دی دغه نعمتونه چې 4,000 نبیان راغلي دي منو سروای خوړلې د ورځ پر ولاړه ولا کاړه ورته ولاړه و فلان 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 دا ګرځي نعمتونه چې دي دا خو د دغه يهودو سره نه دي سوي دا د نبی عليه السلام په زمانه کې په مدینه کې اوسېدل خطاب خو د دغه سره دی دا خو د ترور نکلا و اخواته دی دا خو ترور نکلا و اخواته دی لکه سړی چې زموږ سیس په ماحول کې یو چاته وایي باره د بارک نیکه سره مردیس کړي هغه بابا بارک نیکه چې دوی 500 کاله مخکې تېر شوي د تېر څه زما د پزي وایي خو دا رقم مثال دی دا خو هم دغه رقم نو خو دغه نه قدر کلونه مخکې دا انعام الله پاک پر دوی کړي دي او د نبی علیه السلام مقابله چې کول دا خو دغه د یهودو دغه کوله نو دغه بنو نذیر و بنو قریظه وکوله هغه وایي زما د خیره مګر د دې سبب بل زده کړي هغه دا د وایي چې د یو چا پر آبا او اجداد باندې نعمت وسی پر زوی باندې هم هغه حساب دی داسې نه دي چې پر هغه نه دي حساب نو الله د دوی پر پلارو کړي دي ور یادوي وتی ته خو چې ته د هغه پلار زوی که د هغه سره دا نه وای سوي ته به اوس ته کومې خوا وای نو
نو دا بل خبره علمي خبره تاسیس دا کی په رواج کې هم دا غره کم ده چې یو چا ستا پر پلار پر نیکه باندې احسان کړي هغه احسان یوازې پر هغه نه دی چې هغه مړ شو هغه پوسو کار پوسو هغه پر دا پروسو پر دا کوجو پر دا بل چې د ارڅونه ځلې پاتې دا انعام پر هغه بلل کیږي دا دغه څه مسله ده څوک به دا سوال نه کوي چې دا يهود به ونبي عليه السلام ته چې زموږ د خیر چته الله پاک پر ما پر دې احسانونه کړی وجه ستاسو خیر خو ته دغه پلان مسیح کړوسې کو د خدای انعام پر تا باندې سوې دي نو دې خبره ته کېدا استې متوجه سواس اما ربط د ما قبل سره سو چې بني اسرائیل وس متوجه دي په لکې نه دغه يهود د مدینه تر ډیره زیاده خبره روان ده زای بیا زده شی او د انعام پر را شروع کی په مجمله توګه او په مفصله کې یو شی په تفصیلی کې پر پیش کې بارل چې ما د ګرد عالمینو تاسو نه واسطه فزل کړي نه می واسطه خوش کړي دلته بل علم سوال ورګیږي دا یو سوال د په خوا د وسو چې دا کله پر موږ د خو موږ پر نه کګانو دوم علمي سوال دا دی چې په قران کریم کې راځي چې الله پاک د نبی عليه الصلاه والسلام د امت یادي په دې باره کې راوي کنتم خیر امه اخرجت للناس په سورته ال عمران کې یو سلولسم آیات دی نو خدا پر قران خلق دغه سوال کوي به جنان چې شد سورته ال عمران یو سلولسم آیات سوای د پیغمبر امت تعالی خطاب کی کنتم خیر امه تشواست خیر د ټول امته اخرجت للناس چې د خلق پر رئیس السویاس د جن په بیان او تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر قران هغه وایي چې د نبی علی السلام امت تر ټول غوره دي او دغه آیات چې وګورئ څه وایي واني فضلتكم على العالمين واني بشک ما فضلت فضیلت کړی د کومت است ای بنی اسرائیل على العالمين پر ټول مخلوقات باندې دا وایي هغه افضل دي پر ګردو مخلوقات باندې هغه آیات چې ورسره هغه د پیغمبر علی السلام امت او تر ګردو عمر امت افضل د خمرم دار د بنده کلام دي سره څوي پای څوي کله اس په خبره پوسوس او د الله عز وجل د قران کریم د صداقت لپاره الله څه دلیل پیش کړی دی وای ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا قران کریم د الله د نه زنوي الله نوې نازل کړی د بنده کتاب وای په دې کې به خورا ټکرونه موجود وای نه بسره لګیدای دا خبره د هغه سره د هغه سره د قران خبرې چې ټکر نه سره لري دا د دې دلیل دي چې د یو خدای په واسطه دغه کلام پر دی سره پاګر سره برابر د بنده په خبرو کې ورځ یو رقم ګرځي بل رقم ګرځي سره نه لګیږي نو خدای خلک چې بیجنه دغه سوال کې برای دغه تسره ولګو دغه آیات چې سوای دا بنی اسرائیل تر ګور د عالمین علی افضل کړي او هغه د سورته ال عمران یو سود لسم آیات کې سوای هغه د پیغمبر امت تر ټول امتو غره دي وستتناو دا تزاد د ټکر سره است نو دا سوال خو عمیق سوال دی جواب یې دادی چې مفسرین وایي چې دغه علی پاک دي ته وایي چې واني فضلتکم علی العالمین دغه عالمینو څخه مراد دغه نه عالمونه ګرځم مراد چې د اوغه ادمه سراونه تر قیامت پورې در ایغه زمانه پوری چې بنی اسرائیل موجود و د موسی علی السلام تر زمانه پوری کله اس په خبره پوسوس در ازاد مثال په تور د عیسی علی السلام تر زمانه پوری په دغه کې د موسی څخه راونه ستر عیسی د یعقوب څخه راونه ستر دغه چې د معجزې ورکول شي په دغه وخت کې چې په مزک د مزک پر مخوانه سونه مخلوقات په دغه کې د تش افضل واسطه ګورته کله اس په خبره پوسوس د علی العالمین څخه د عالمینو څخه هغه عالمونه مراد دي چې د ادم څخه څخه بعد قیامت د مراد او که هغه مراد دي چې هغه د دوی په سلسله کې کوم نه بیان دي د یعقوب علی السلام سره ونه مثلا تر عیسی علی السلام دغه وخت کې کوم عالمونه پر ځکه باندې ګرځیدل په دغه ټول کې د بنی اسرائیل افضل و ور په هغه وخت کې د عرب مشرکان نه دي ور داخل علاوه تسر ګرد په ګرد ځکه کې تس افضل وست او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بارک چې الله پاک وي چې کنتم خیر امه اخرجت للناس هغه آیات دا وایي چې تاسو د ګرد امتو بهتري است د هغه وخت د ادم راونه سبب د قیامت پورې په ټول کې د پیغمبر امت غوړه دي نو دغه مسله ده کله چې ټکاله سره خطري چې دغه عالمین پر د خپل حال باندې دغه مطلق نه دی پاتنو نو دا یو سوال شو په دې ځای کې دوم سوال دا پکې پیدا کیږي چې الله عز وجل او حضرت مریم چې د حضرت عیسی علیه السلام مور ده دیغه په بارکم الله پاک یو ځای په قران کریم کې فرمایي په سورته ال عمران کې د 2 آیات التم الله پاک وجه ته وایي واستفاکی علی نساء العالمین واستفاکی الله پاک ته غره کړي خوشا کړي حضرت مریم ته وایي د عیسی علیه السلام مور ته پرچا علی نساء العالمین د ټول دنیا پر شذ باندې خوشا کړي التم قران دغه رقم وایي
ګوره دغه ځای څومره سوال اخلي بې جنان په قرآن چې دا یو سوالونه دي کي دا اوس اخته دي. ګوره وایي هلته الله پاک دغسې وایي چې د ټول دنیا په ښځو څوک غوره ده؟ بیبي مریم. او یو حدیث راځي، حدیث شریف چې دی په ترمذي کې راځي، حدیث مضمون ته به تاسې غوږ ونیسئ. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی د پیغمبر علیه السلام، دی بیان کوي په ترمذي شریف کې دا حدیث دی. دی وایي زه د مور سره ناست یم، نو فرض که مازدیګر مهال یې مه فرضوه، ماپښین یې فرض که یا مازدیګري مهال. باره مور پوښتنه راڅه وکړه، باره څو ورځې دې کېږي چې د نبي علیه صلات وسلام مجلس ته نه یې ورغلی. پخوانو ښځو به د خپل اولاد څخه پوښتنه کول چې معنا اوس په زمانه کې باید دوی پوښتنه وکړي چې د اهل علم سره کښېنې که ګرده ورځ هغه د دنیا خبره ده. دی وایي چې پوښتنه زما څه وکړه چې څو عمر دې کېږي چې د پیغمبر مجلس ته نه یې ورغلی. ما ورته ویل یاره مثلا فرضه که او ته د فلانۍ ورځې رئیس نو بیا د مجلس مبارک ته زه نه یم ورغلی. د حدیث تورې دا چې فنالت مني، فنالت دې رسېدګي وکړه مني و ماته، لکه سړی چې پر یو چا راوغورځېږي پکښې کې ولوېږي. موږ نو باره دا وایي چې تهدید یې کوي لکه اصلي چاته یم لا دې ماته څه، تم ځان ته انسان وایه. پیغمبر علیه السلام لاس په لستوڼي دي خو یو نارام ځکه به اخواتي ته په اوته کې ورغلی نه یې د جې زما بغل ته ناست دی. دغه معنا چې دا مور په ما کې ولوېده به الله چا پر خوله ورتله غیرت وویل چې ته نه شرمېږې چې د پیغمبر مجلس ته نه یې ورغلی او اوته دې به ستا پوره کېږي. مثلا یا دې 10 ورځې کېږي، دی هلته په حدیث کې تعین نه دی کړی چې څو ورځې، ما د فلانۍ ورځې رئیس نو مجلس ته بیا زه نه یم ورغلی. وایي دې چې ما ته ډېر تهدید وکړي بارمال مورکې جانې، بس زما یې ستا سره کول، نن د خیر د ماښام لمونځ زه نبي علیه السلام ته رسوم، بس د اوسه سره کېږم د ماښام لمونځ به ورسره وکړم او د شپې به دا زیر یم درته وکړم. زه ورته وایم چې دغه دپاره راغلی یم چې ته د الله پاک قسم به زما دپاره او زما د مور دپاره بخښه وغواړه، دعا به م ځینې درته راواخلم. نو مور خوشحاله کوي چې زه ځم د پیغمبر علیه السلام سره د ماښام لمونځ کوم او زما او ستا دپاره د دواړو دپاره به د الله د رسول څخه دعا واخلم. نو مور خوشحاله سوله، مور کوي بله دی وایي زه روان شو. ته یې زه چې ورغلم د ماښام لمونځ په نبي علیه السلام پسې وکړي. لمونځ چې خلاص شو، ځینې کسان چې دي الله پاک توفیق ورکړی نو پیغمبر علیه صلات وسلام توفیق څنډېر دی، وایي پیغمبر په لمانځه ودرېدی، برای نو لمونځ کاوه د ماخستن د لمانځه وخت شو. زه انتظار یم په مسجد کې هلته دور رسم خو اوس مې د حاجت څخه رخصت راخیستی دی، دعا وړم. د ماخستن جمعه پسې خلاصه شوه. جمعه چې خلاصه شول لمونځ چې اوس رسول علیه السلام چې د مسجد ته راوتی، حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي باره نو زه په پسې یم، ته مه کوه چې اخوا ته یو سیاهي رقم شی معلوم شو. نبي علیه صلات وسلام دورې ور وګرځېدی، هلته د هغه سره خپل خبره چې وکړه، بیرته چې روان شو زه بیا په پسې شوم. د پښو کړپۍ نه بل چې په چا پسې باره پیغمبر علیه السلام په طریقه کې مخ راواړوه. وایي پوښتنه یې باره راڅه وکړه، من هذا؟ حذیفه؟ هلکه څوک یې؟ دا څوک دی؟ حذیفه یې؟ معنا په دا څېره کې برګاګی څوک وپېژني، وار وار په کړپړپې باندې ویل بهرل دا څوک دی؟ وروسته بهرل حذیفه. ما ورته ویل صاحب زه راغلی یم لکه امر ورته چې په خپله لهجه وایي. نو خود به د نبي علیه السلام چې یا رسول الله تر تا دې سره قسم و زه راغلی یم. وایي دی ما چې دا ورته ویل چې هو نبي علیه السلام ما حاجتک غفر الله لك ولامک. د پیغمبر علم ته ګوره، څه کار دی په دې توره شپه راغلی، الله دې تا او ستا مور ته مغفرت وکړي. خلک نه چې د یو ولي ځای ته ورغلي بره وایي زه نه وم خبردار، زما خبره راته وکړه. خو نبي علیه السلام ته الله پاک په وحي ښودی چې مراد یې دغه دی. ول څه کوې؟ الله دې ستا او ستا مور دواړو ته مغفرت وکړي، څه غواړې؟ څنګه راغلی؟ وایي دا یې راته وویله. ما ورته وویله چې ما زه د دغه دپاره راغلی یم چې دا تا راته وویله. مور خوشکه راته وکړه، ولته د پیغمبر مجلس ته نه ځې، نو زه د دعا دپاره راغلی یم، هغه مطلب خو دې تا را ترسره کړي. وای نو نبی علیه السلام دلته باره ماته ویل باره ول زه چې هلته مصروف سم په دې ته پوه شوې چې دا څنګه کیسه و څوک؟ نو ورته ویل یا زه خو په دې باندې نه یم پوه شوی. باره ویل دا بیا یو ملکه وه، دا زه چې ور وګرځېدم مخ ته راغله. دا ملکه بیا و چې د الله عز وجل چې اجازه غوښتې وه چې زه دغه رسول ته ورځم یو سلام پر وایم. ملائکو د الله پاک د رسول د ملاقات دغه کاوه، ارمان به درلود. اکثر وخت خو چې دی خو جبرئیل امین په مابینځ کې تلي وراتلي، د الله په ملکو کې ځینې ملکې به داسې وي ارمان به درلودی چې دغه د اخر زمانې د نبي سره مې ملاقات کړی وی. نو یو ملک او الله ته خواست پیش کړی و، الله چې اجازه ورله ورکول برایل نو چې یو زیری امر لره واروړه میلمه چې یو ځای ورځي یو دوست نه یو تحفه امر لره اخیستي نو کېدای شي په خبره وستې پوهېږي. نو دا تحفه را لره راکړه. نو الله عز وجل به دې ملک ته زیری ورکړی و، دا زیری یې راوړی، هغه یې ماته دا وویله باره ول فاطمه رضی الله عنها چې ستا لور ده سیدة نساء اهل الجنه، دا به د جنت د ټولو ښځو سردار
یو خدغه زیر الله پاک ما تراک او بل حسن او حسین چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها زامن دي د رسول الله السلام مبارک مسیان دي امامان حضرت حسن او حسین دا دوه به د جنت په ټولو ځوانانو کې سرداران هغه دواړه به سیده شباب اهل الجنه په خطبه کې د ملایانو څخه ګردمر اوري حضرت فاطمه به سیده د اهل جنت وس هغه حدیث کې وایي چې بیبي فاطمه د ټولو سردار په نور حدیثو کې د بیبي عائشه رضی الله عنها فضیلت بیان شوی دی په نور حدیثو کې د بیبي خدیجه کبرا فضیلت بیان شوی دی د درې سره د شغت شې د امت دلته په آیات کې راځي او بیبي مریم ته وایي واستفاکی علی نساء العالمین الله ته غوړه کړې د ګرد دنیا پر شوز باندې هغه ځایونه د سره ټکرې د اسلام دشمنان لپاره پورته کې برای نبی التسوی چې ماته د سيزيري ملک راوړي چې ستا لور چې د ګرد جنت ته شوز سردار ده او الله تعالی هغه د ګرد دنیا د شوز چې د بیبي مریم چې شده هغه افضل ده الله ته معین داغه جواب دی چې الله ته په آیات کې ذکر شوی دی د سوره ال عمران په 208 آیات کې چې واستفاکی الله ته ورکړي علی نساء پشوز العالمین د هغه وخت د مخلوقات چې بیبي مریم په کې ژوندۍ و بیا د هغه وخت د ادم ته قیامت ورته عالمونه نه جمرات او په حدیث کې راځي چې بیبي فاطمه د جنت شوز سردار ده د ګرد دنیا د شوز د ټول کله اس په خبره وس پوس ویل کوم به مثال په خپل ژوند کې کښېږدو یو شزه د ایغه ته څوا بارا د ګرد شوز مشرانو ته یو بل شي چې ته دغه کلی د شوز مشرته ور د ایغه مشرتوب پر ګرد دی دا به خاص پر دا کلی باندې دی نو دا خو نه مشرتوب دی نو هغه ټکر ام دلته تاسو سره لري کې چې به مریم ته چې په زیارت پر ګرد عالمین ورکور سوی دی هغه دا نه منشتر قیامت په هغه وخت کې کوم عالمونه و او بی فاطمه ته چې ورکول شوی دی هغه د ټول انسانانو په شوزو چې جنت ته ځي او ټول به دا سرداري نو دا دوا عمیق سوال اسول چې په دغه ځای کې ختم شول کېدا ایس په خبره وسته سپوی د لیاس چې پر دغه ځای د وان فضلتک مع العالمین پر ټول سوال کول کېدی ترجمه عبادتم یا بنی اسرائیل یا بنی ای اولاده ای مشتي چاچو ای چچ بچ ورته وای اولاده نسل اسرائیل د یعقوب علیه السلام اذکروا تسخیات کی نعمتي نعمتنا زما التي هغه نعمت انعمت چې ما انعام کړو علیکم پر تاسو څونه ډیر نعمتونه مې در باندې کړی دی اجمال دي په تفصیل کې یو نه منور طرف ورته کی وای و انی او دا خبره در پیات کی چې ما فضلت تسبه بهتر کړی واسکم تاسو علی العالمین پر ټول عالمینو د هغه وخت پر عالمینو باندې دا نه منه چې قیامت پر سوال شګر سره وخیږي پس الله عز وجل هغه دعوت ورکي او عبادت ته وسو دغه بني اسرائیل ته ترهیب ورکي ترهیب بیا بیرول یو چاته غایګه رغبت ورکي چې دا کار وکړه ګوره د نعمتونو مې در سره کړی نو د نعمت قضا خدا د چې ما په کاوله کې اوامر مې ومنه ترهیب دادی بیري باروته نو کې نه کوي نو خو بیا دغه سورج سره مخ کېږي بیا به څه کوي وس یو ورځ په یادي د فرمای واتقوا تسو بیري یو من د هغه سورج سو بیرږي لا تجزي چې کفایت نشي کولای نفس یو نفس انسان عن نفس د بل نفس څخه شيئا د هیڅ د اوله نفس څخه مؤمن نفس مراد دی د جدو اما نفس څخه چې ذکر شوی دی چې عن نفس کافر نفس مراد دی هغه ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ به د کافر د پاره د مؤمنان چې ارڅ چیرسي دي ک انبیا دي ک اولیاء دي هیڅ ګټه نشي رسوله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو طالب خود د اکاد مگر چې ایمان پر را نوړي پیغمبر علی السلام په ورځ د قیامت دغه نه قدر ګټه نشي ورسوله ګټه دلته و چې دنه پس خفي نبی علی السلام ورتناسو زاری کوي ولکه ما ذکر ما هو تاسو ما سره دونه خواري کړی دي نو ما تر پرېږده ستاسو د دوجخ لدار بن سره کیږي بلا ما ته پرېږده ته ما ځخه کلمه وای د کلمه نه وای لا نور خبيسان ورتناسو تر برونه بارو ژوند د غیرت چیر کې د ګرد عربو سره ټکر وکي شکست نه کیده نن پراره کلمه وای نو دا برغچ پیغور پرېږده تر مرګ ورسته او د بابا نبی علی السلام تسترګي کوي ورواړه بارو الاخترت النار على العار بارو پیغور نه منم بس دغه ورته وړم پیغمبر علی السلام نظر کړي وای د خپل مبارک ناړي راخسته د پر مخ به ورمشله نو الله عز وجل برب التبه پوستکی په ناړو خلاص کې زړه به څنګه خلاصي خو زړه ته ور راچو دا خستا وسیله ده نو د کریم سره خو وسیله په کار ده مگر چې الته ازلی بدبختی نو خو غدي دغه نظاری ورتکی پیغمبر د ډیر سره شي چې پر د حدیث دی ناړي مبارک چې مرجد ازما د ناړو په برکات په اعلی د اوره وساتي مگر چې نصیب یې نسته پکې نو څه پکې دا د نصیبې کارونه
نو دغه ورځ چې د الله یادی وتقو تاسو وبېږئ یو من د هغه ورځې وبېږئ لا تجزي چې کفایت نشي کولای نفس یو مؤمن نفس عن نفس د بل نفس چې کافر شیئا هیڅ قدر کفایت نشي کولای دا کفایت وجه ته ویل کیږي لکه د حکومت په دفتر کې چې څوک مجرم سي پیش سي بل یو بار راس بار حکومت وای برای دی په چیش کې مجرم دی جرمانه پر باندې ده ورور یې درکې علاقه دی د مثال په تور وایي څولش کې و ما و د علاقه ورکه مالی جرمانه د مزازرم د علاقه کله مثال په در بدني سزا د ورکیم د علاقه ماته راکه دغه توای پلاني د پلاني په ځای کې ځان ورکي په ورځ قیامت هیڅ مؤمن د کافر په ځای کې ځان نس تسلیمول چې یا الله دا کافر زما قریب دی نعوذ بالله دا زما پلار یا ورور یا پلانه دی علاقه چې ما سزا کوي پر ما باندې جاری ک الله دا کار التنکیش نو دغه ورځ و بیرېږي دی به ځینې دا د هغه خبرې رد دی یهودو به باره نبی علیه السلام ته پرېږده هغې چې بیا به په قیامت کې دوزخ ته لوېږي ته موږ پېژنې موږ د چا اولاد یو ابراهیم علیه السلام زموږ نیکه دی یعقوب علیه السلام مو نیکه دی اسحاق علیه السلام مو نیکه دی دا نبیانو سلسله به پسې راواخیسته دغه نبیان چې یو څوک لري په مخ کې د دې څه غم دی ولاکه زموږ د دوزخ کې دار لسره اوسي 3000 نبیان چې راسي هر نبي ته الله څونه خلک وربخشي دا به مو جنت ته بوزي پر تاګر سره ایمان نه راوړ الله وای نو ته کافر یې هیڅ نبی ستا په ځای کې ځان ولاکه پیش کی چې پیشم کې خو الله نه قبلې کله اسم مضمون ته سپوږی په دې نازل ما چې زمانه کګانو کې دوغه نبیان تیر سوي دي لا تجزي کفایت نسی کولای بسوالی نسی کولای نفس یو نفس معنا جپان نسی کولای عن نفس د بل نفس اول نفس مسلمان او مؤمن شو د سره ولی بوله کې نبی بوله دا کفایت نسی کولای عن نفس د بل نفس چې پر کوپر مرسوي دي شیئا اذ قدر شیخ ازری قدر ته علاوه زره په شواله کواسته د فزای کې نسی درېده پس ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل نقبليج من هذا دغه نفس څخه چې د مؤمن دی د په شفاعت کې راوړاندې شي شفاعت خیر خواهی نه چلیږي ګای څوک چاته د سینه کې چې بارو چې اره سزا پرته د فرمایه جاری که سزا ته وژن نه وروري بلوي زنه نه واچ راغله بس مال مونږ ته وګوره زما شمدي ولنګوټې ته وګوره سړی خو بد سړی بس را معافک نو ګای دا رقم وسی بار اخر بس نو تا نسم جواب ولې سید یا شعالم یا د قوم مشر دا خو د مافي ولاکو مگر ځانو ستا په لنګوټه کې پرېښي الله وی الته دا کار امن کیږي چې څنګه دی وسی چې یو مؤمن دراسه د کافر په باره کې شفاعت پیش کا الله دې قبول کی ولا يقبل ون قبليج من هذا د من هاذ مرغه اول نفس راځي دي چې هغه مؤمن وو د مؤمن څخه شفاعت خیر خواهی په باره کې د کم دغه کافر نفس را خلاص کی دا یدوا دریم ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ ناخذ کیږي من هذا دغه نفس چې دا کافر دی عدل معنا فدیه هغه بیا دا یو سړی دنیادار دی جرم کړی دی حکومت بار پر د قید را بس شل کاله دی برای شل کاله چې دی کال په څور کې حکومت فرض کبره په شل کاله دی برای واخه دغه لکونه واخله زما کوي لکه معاف کده جی پی سی دا نو عدل دی عدل چې دی هغه د یو شی سره چې د جنس نه یو سره برابر د جنس نه او سره برابر فرض ده د یو چا موټر د سوزلې دي ټینګ کړي بار موټر نه درڅخلي خلک ته تورته بس زمیج لرم بل شي نه لرم خلک بارکشنی برابر یار 200 میج د موټر سره برابر ورکه 200 میج دایته د موټر د جرم خلاص یته عدل وای یو بیا د عین زیر دی عدل هغه دی چې د شی سره هم جنسي سره برابر لکه د وش انډیان د وش بار به مجدلی دا یو عدل دی هغه بل عدل دی هغه جنس برابر دی سره جنس یو دی معنی غنم دی یا وربشي دی دواړه خو سره برابر عدل چې د عین زور د عربي جی به مهارت دغه دی په دغه ګران کار په وزیر روزګار دونه مضمون بدل کی عدل هغه دی چې جنس جلاد خو په قیمت کې الته په وزن کې سره برابر لکه یو موټر 200 میج یا 100 میج دا رقم علاوه په ورځ د قیامت دغه کافر څخه د خپل دنیا د الله به امر کړي کو پریات کړي الته عدل نشه پېښ ولا ایمان خو نسته چې د یو دنیا پېښوم زک پېښوم دام الته نه پېښ دا درې ولا یؤخذ ناخذ کیږي منها دغه کافر نفس عدل معنا فدیه چې د فدیه پېښ کی څلرم ولا هم ينصرون ولا هم ندوی دا کافران ينصرون د دوی سره نصرت نه کول کېږي دا به څلرمه طریقه به دا چې یو قوم ډیری لچګان ولري
برای نفر مجرم سي چې مجرم سي د بل قوم سره بدي وکي هغه قوم چې غواړي د دې مجرم ځنی واخلي دې مړونو ور پیش کې ډل کمربند خلک ورو بس کتارونو ګردنې ترلې د چا پلار ولا کړو خلاص د کوم به واره سره داس قوم لري لکه موږ بس هغه خورم په ځان سیاریان کې ګرد دنیا په خبره ده چې دا خبيث سړی دی بد سړی دی په هغه قوم باندې مجرم دی ملامت دی مګر د مړو په زور د خپل چکر خلاص کله که په نن زمانه کې چې دا رواج دی دغه نو بیا چې دی وای موږ د خپل سړی نصرت وکي الله الته دا کار هم نه چلیږي د دې قران کریم د اعجاز او مهارت دادی چې يهودو خو یوازې څوک یاد کړ نبی علیه السلام ته ورزه د ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام څلور زره نبیان لرم هغه ما شفاعت کوي ما اخلاصي ځکه د کافرم که مسلمان مر شي چې خو هغه به مخلاص کی الله یوازې هغه خبره نه کړ پر ټاپه الله دا څلور طریقې په دنیا کې کاریږي لکه ما چول چې یو مجرم په قوم کې پیدا شي اول دا ور خلک څه چم کی اول بارا وای دا شریف سړی دی جرم خکړی دی مګر په بدله کې پلانې سړی ور پیش کی ورته پر د ارڅ جرمانه او پر دغه جاری ک الله ولغه کار التنه کیږي دوره دومره طریقه دا چې خپل مجرم خلاصې بار خلک وای سیدان سره برابر کې بس مرکه ته ورځو پنځل شپارس نفر موټر په ډکه واره ولې الته ورته ولاړ نه واچ راغلی دا بل طریقه دا الله دا التنه چلیږي درېمه طریقه به دا د برای پیسې سره ټولې کې پر قومي انداز کوم لاره ورک ورته پسړي کار مدر پیسې واخه وای استاد خپل پیسې درکم الله وای دا الته نه چلیږي څلورمه طریقه دا چې مړونو سره برابر کې پر قوم باندې مړونو انداز کې ته فکر ټول کې چور ووزو الله وای دا طریقه الته نه چلیږي نو دا ستا باندې لغه غلطه باندې د يهودي ای نصراني چې باراوزه دا سینه بیان په مخ کې لرم د سینه زبردار خلق لرم ما بخلاص کې دا شفاعت الته د درګه بند ده د شفاعت مسئله به مفاهیم زبیا خبر کوم دا ما يپلا وایم دا څلور نمبر تیست په آیات کې د حساب کوم واتقوا وبريجي ابن اسرائيل يوما دا هغه ورځ چې هغه ورځ قیامت ده لا تجزي چې الته کفایت بدله نسی ور کولای نفس یو نفس چې مؤمن دی عن نفس د بل نفس چې کافر دی شي ان هیڅ یو مسلمان د کافر په شو الله که یو زره غرواسی ګوره شي ان ذکر کړ دی شي دا غره کم دی د غیبی ذریعہ ته چې راپورته کې دا غته شي ویل کی غلطه شي ویل کی شي قدر په شنو ورځي دا یو دا لار خو بندس ولا يقبلون قبليج من هذا دغه نفس څخه چې دا مؤمن دي شفاعت د پاره د کافر د پاره چې دا ګرد مؤمنانو نه بیان پر لوځي سکیو کافر اخلاص کوي شفاعت نه قبليج دا دوه د شفاعت لاره خو جن بندس ولا يؤخذون اخستکیج من هذا دغه کافر نفس څخه عدل فدیه چې پیسې به پیش کړي دا یو کافر به د ځخه اخلاص کوي الله دا لاره جن بندس ودای درې ولا هم ينصرون ولا هم دغه کفار سره ينصرون نصرت کول کیږي د مړو زور عمل نشکار کیږي د الله یو ملک د ګرد جهان بد خراب د فاره بس نو تابه په زور څنګه خلاص نو خو نه خلاصيږي شفاعت هراله خو دې کې د شفاعت ترګه د بد شفاعت آیات مګر دا د چا د فاره د کافر د فاره د مؤمن د پاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی هغه حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي برای ازما شفاعت د اهل کبائر د فاره دی شفاعت لاهل الكبائر من امتی په ترمذی شریف کې حدیث دی